چیرته تاسو د الله نافرمانی کوئ د الله دین نه سرغړونه کوئ نو ګوره دغه الله قادر دی چې الله عذاب راولیږي عذابا من فوقکم عذاب د بر ستاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسو نه د بر نه عذاب څه شی دی چې الله د اسمان نه در باندې د کاڼو باران وروي او د لاندې نه عذاب زلزلې دي د بر نه عذاب دا دی چې الله در باندې باران بند کړي د لاندې نه عذاب دا دی چې الله فصلونه او میوې دا ټول وچ کړي د بر نه عذاب دا دی چې الله ناکاره حاکمان در باندې مسلط کړي ظالمان ښکته نه عذاب دا دی چې الله بچي او ستا ماتحت نافرمانه کړي دا لوی عذاب دی چې د چا اولاد نافرمانه شي ژوند دی بیا په مشکلاتو کې تیریږي غمونه مصیبتونه ټول عمر سوچونه چې دا اولاد به مې څنګه کیږي الله فرمایي چې نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته د خلکو ته ووایه چې ګوره الله د بره نه عذاب درته درکولی شي چې حاکمان در باندې ظالمان مسلط کړي وهي دی ډبوي دی زندانی کوي دی وژني دی ظالمان حاکمان او ښکته نه دا معنا چې اولادونو ماتحت ستا نافرمانه کړي په هغې د الله زوري په هغې د الله کړی عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسو نه او یلبسکم شیعا الله د بره وښکته ته ضرورت هم نه لري کله الله داسې عذاب در باندې راولي او یلبسکم شیعا یا ګډ وټ کړي الله تاسو لره شیعا مختلفې ډلې الله په تاسو کې ډلې پیدا کړي دا پلان کې ډلې والا دی دا سنی دی دا شیعه دی دا بیا په سنیانو کې چې څومره ډلې دي بیا په شیعګانو کې چې څومره ډلې دي دا خپل مابین کې یو د بل سره دشمنی کینې حسد دا یا دا معنا چې په ملکونو الله تقسیم کړي جغرافیوي حدود باندې چې دا زما حد دی هغه ستا حد دی په دې الله تاسو په مابین کې دشمني واچي یا په پولیو د پټي په سر باندې تربګنی لانجې الله داسې عذاب کې خلک اخته کوي چې کوم خلک د الله دین ته شا واړی او د الله دین پریدي دنیا مقصد وګرځي نو الله په دې خلکو کې دغسې عذابونه مسلط کړي د یو بل سره جنجالونه دشمنیانې کینې تربګنیانې دا پیدا شي په مذهبي چوکاټ کې او دارنګې ملکونه سره یو بل سره واچي مسلمانان ملکونه دي د یو بل سره به لانجې وي کفر یهود دا به ترې نه پاتې وي کافر به په مسلمانانو بمونه وروي او مسلمانانو ملکونو به د یو بل سره نښتي وي او دا به ټول د کافرو پلان وي او دا ولې داسې دی دا ځکه چې مسلمانانو دین پریښه مسلمانانو د الله کتاب پریښه مسلمانان د الله کتاب حاکم کوي نه نو ځکه الله د دې په مابین کې تفریقي او ډلهبازي پیدا کړي اسلام ته چې څومره ډلهبازي نقصان رسولی دی یو شی دومره نقصان نه دی رسولی د یهودو نه او د نصرانیانو نه او د هندوانو نه هم زیات اسلام ته او مسلمانانو ته تفریقي او ډلهبازي نقصان رسولی دی د جماعت په مقابله کې جماعت د تنظیم په مقابله کې تنظیم دا چې څومره اسلام ته نقصان دی داسې به یو شی بل د اسلام دپاره نقصاني نه وي یو بل ته کافر وای بل ته کافر وای په وړو خبرو د مسلمانانو په مابین کې اختلاف لانجې وړي مسائل یو وای چې تراویح 20 رکعاته دي بل وای چې 8 رکعاته دي په دې باندې یو هغه ته کافر وای هغه به دې ته کافر وای چې اوس پړې تراویح کا چاوک روزه کی ونه روزه کیږي کنه کیږي اړ نه که پښتنه وکي نو هغه به وایي چې ولې نه روزه خو کیږي که تراویح چا وم نه که روزه کیږي ښه نو دا دومره غټې لانجې یو بل ته کافر ویل یو بل ته بېدینه ویل دا ولې بس دا د الله عذاب دی او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض نو ځینې ملایان بیا پکې پاسېږي چې بیخي تراویح شته دی نه هغه وایي چې دا ملایان اوس هم لانجې کې اراده ته پکې یو بل مذهب وباسه چې ورته بیخي نشته او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض د الله ګوره سخترین عذاب دی چې مسلمانان سره خپلو کې ونښلي او دا د څه نه کېږي دا د مسلمانانو د بدو اعمالو نتیجه ده
چې کله عوام خلک د الله دین پریدي الله ملایان هم داسې کی چې هغه هم داسې خبرې وکړي چې د عوام شکیان شي وایي چې موږ د کوم ملا ومنو د کوم ملا پسې لاړ شو او د اصل کې د عوام نه غواړي چې چا پسې لاړ شي دوی د الله دین دوی غواړي نه دوی خو دنیا پسې لګېدلي دوی خو پیسې پیدا کوي دوی خو بلډنګونه آبادوي نو ملا سره د دوی څه کار دی دین سره د دوی څه کار دی ځکه خو الله پاک داسې ملایان پې مسلط کړل چې هغوی په وړو وړو خبرو بس لانجې دي نو د عوامو نه هغه اصل دین پاتې شو د عوامو نه د ژوند مقصد پاتې شو چې زه څه له پیدا شوی یم څه کول پکار دي